ای ملګرو خدای په امان زه درته لاړم ژړا مه کړئ د دعا لپې کړئ پورته چې ژړا کوئ دا ښه خبره نه ده راشه ته وکړه دعا زمانوي کور ته راشه ته وکړه دعا زمانوي کور ته ای ملګرو خدای په امان زه درته لاړم ژړا مه کړئ د دعا لپې کړئ پورته چې ژړا کوئ دا ښه خبره نه ده راشه ته وکړه دعا زمانوي کور ته راشه ته وکړه دعا زمانوي کور ته شاهد قاری عبدالمالک می ارمان دی را سرائی دی ملگری ټول یادونا شاهد قاری عبدالمالک لدنیا زی مکترائی کڑل بشمیر دیر دردونا پژړای یم خاوند و غم خپور تراشت وکړه دعا زمانوي کور ته ای ملګرو خدای په امان زه درته لاړم ژړا مه کړئ د دعا لپې کړئ پورته چې ژړا کوئ دا ښه خبره نه ده راشه ته وکړه دعا زمانوي کور ته راشه ته وکړه دعا زمانوي کور ته زه قاری عبدالمالک له دنیا لاړم راته وکړئ و ملګرو دعاګانې زه قاری عبدالمالک درنه درخواست کړم راپسې ملګرو مه کړئ ژړاګانې یم په تمه ستاسو د دعا و شور ته راشه ته وکړه دعا زمانوي کور ته ای ملګرو خدای په امان زه درته لاړم ژړا مه کړئ د دعا لپې کړئ پورته چې ژړا کوئ دا ښه خبره نه ده راشه ته وکړه دعا زمانوي کور ته راشه ته وکړه دعا زمانوي کور ته قاری عبدالمالک څونه ښکلی ځوان و اسماعیل پسې له غمه دی پریشانه و په قوم احمد خان ځای د پشتي و احمد خان زو کلي کې نشته جانانه د جمعې په شپه ګران تللی دا و ګور ته راشه ته وکړه دعا زمانوي کور ته ای ملګرو خدای په امان زه درته لاړم ژړا مه کړئ د دعا لپې کړئ پورته چې ژړا کوئ دا ښه خبره نه ده راشه ته وکړه دعا زمانوي کور ته راشه ته وکړه دعا زمانوي کور ته د شاعر دانش وزیر د کلم کرش درد اولی بے حدا دی ډیر زړونه څه له غمه ډک شعرونه یې لیکلي زموږ په زړو باندې جوړ کړل پرهارونه غم زور ورکړ شهیده د کې مور ته راشه ته وکړه دعا زمانوي کور ته ای ملګرو خدای په امان زه درته لاړم ژړا مه کړئ د دعا لپې کړئ پورته چې ژړا کوئ دا ښه خبره نه ده راشه ته وکړه دعا زمانوي کور
تا راشد وکړه دعا زمانوي کور تا د دې شهید زمزمې فرمایش کوونکي ملګري دي هر یو لکه عبدالقادر، امیرجان، ولیجان، خان محمد، نعمت الله، عبدالمتین استاذ. خصوصي فرمایش یې کړی دی اسماعیل شاعر دانش وزیر.